السلام علیکم ورحمت الله. محترم زه زاهد خان یم. تاسو ته نن مو په مخکنۍ ویډیو کې و کمپیوټر ته د پاسورډ ورکولو طریقه ښودلې وه. نن په دې ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه د کمپیوټر پاسورډ ور بدل کړو یا یې ګر سره ور ختم کړو. د دې لپاره لومړی باید تاسو د کمپیوټر پر سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې د کمپیوټر پر سټارټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا د کمپیوټر د سټارټ مینیو کې بیا تاسو کنټرول پینل باندې کلیک وکړئ. په کنټرول پینل کې بیا تاسو پر یوزر اکاونټس باندې کلیک وکړئ. کله چې د یوزر اکاونټس باندې تاسو کلیک وکړئ نو دا څو اپشنونه به تاسو ته راسي. د دې اپشنونو د هر یو ځان ته خپل معنا ده او ځان ته هر یو خپل کار کوي. مثلا لومړی اپشن چینج یور پاسورډ دی. په دې کې موږ د خپل پاسورډ چې کوم دی هغه بدلولی سو. ریموو یور پاسورډ، په دې کې موږ د کوم پاسورډ چې و کمپیوټر ته ورکړی دی هغه ګر سره ختمولی سو. چینج یور پیکچر، یعنې تاسو خپل د کمپیوټر تصویر بدلوي. دغه کمپیوټر باندې چې دا کم تصویر دی دغه تصویر ور بدلولی سئ. د دې پر ځای باندې بل تصویر لګولی سئ. هر تصویر چې تاسو غواړئ هغه پر دې ځای باندې لګولی سئ. خو اوس موږ مطلب دا دی چې موږ څنګه د کمپیوټر په هغه پاسورډ چې موږ مخکې ور لګولی و هغه پاسورډ ور بدل. نو که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو د کمپیوټر هغه زوړ پاسورډ ور بدل کړئ نو تاسو پر چینج یور پاسورډ باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر چینج یور پاسورډ باندې کلیک وکړئ په دغه صفحه چې تاسو ته خلاصه سوله په اوله لیکه کې به هغه خپل زوړ پاسورډ ولیکئ. په دویمه لیکه کې به بیا تاسو کوم نوی پاسورډ چې تاسو کمپیوټر ته ورکوئ هغه به ولیکئ. په دریمه لیکه کې بیا هغه نوی پاسورډ چې تاسو اوس ورکړئ هغه پاسورډ دویم ځل بیا ولیکئ. د دې لیکې مطلب دا دی چې تاسو په دې کې د پاسورډ د سر توري، د مابین توري، د پای توري یا پاسورډ مې چپه کې ولیکئ. که چیرې ستاسو څخه ستاسې پاسورډ هیر سي نو بیا به تاسو د کمپیوټر د دې لیکې په واسطه باندې درښیي چې ستا د پاسورډ د سر توري یا د مابین توري یا د پای توري یا ستا چپه پاسورډ رسته یې دا رقم کې ولیکه چې ستا کمپیوټر در خلاص ګرځي. نو موږ مثلا د الله لفظ اوس و کمپیوټر ته پاسورډ ورکړی دی نو زه په الله لفظ کې اول د ای لفظ دی نو ای لیکمه. نو بیا که چیرې زما څخه دا پاسورډ هیر سولو کمپیوټر په خپله ماته د ای لفظ ښکاره کوي چې ستا پاسورډ د ای څخه شروع کیږي. نو دا دی اوس زه پر چینج پاسورډ باندې کلیک کوم نو زما پاسورډ بدل کړ سو. او که چیرې تاسو غواړئ چې ستاسو د کمپیوټر څخه بالکل پاسورډ ختم سي، هیڅ یو پاسورډ ونه لري، چې بس چې کله تاسو یې سټارټ کړئ وینډوز خلاصه سي پاسورډ نه وي نو بیا تاسو پر ریموو یور پاسورډ باندې کلیک وکړئ. په ریموو یور پاسورډ کې به تاسې هغه خپل پاسورډ ولیکئ. نو کله چې تاسو پاسورډ ولیکئ بیا به په ریموو پاسورډ باندې کلیک وکړئ. نو اوس تاسو وګورئ زما کمپیوټر دا دی یعنې بې له پاسورډه سو. اوس چې زه کله کمپیوټر ریسټارټ کړم هیڅ پاسورډ به نه غواړي. محترمو مینهوالو که چیرې تاسو غواړئ چې د کمپیوټر نور معلومات یا کمپیوټر زده کړئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو معلومات تر تاسو ژر تر ورسیږي.